زار شهر سیام شهر غفران روزه مرحبا مرحبا تاکی نازل شوی د قرآن روزه مرحبا مرحبا زار شهر سیام شهر غفران روزه مرحبا مرحبا تاکی نازل شوی د قرآن روزه مرحبا مرحبا خلاصی دروازی دا جنتونو دی دا غورزش پی خاص دا ذکرونو دی بندی دروازی دا دوزخونو دی بل هم تړل شوی شیطانان روزه مرحبا مرحبا بل هم تړل شوی شیطانان روزه مرحبا مرحبا زار شهر سیام شهر غفران روزه مرحبا مرحبا تاکی نازل شوی د قرآن روزه مرحبا مرحبا ای د خدای د لوري د رحمت میاشتي ته د عبادت او مغفرت میاشتي زړونو ته د مینې محبت میاشتي ومن ذا عفو انسانان روزه مرحبا مرحبا ومن ذا عفو انسانان روزه مرحبا مرحبا زار شهر سیام شهر غفران روزه مرحبا مرحبا تاکی نازل شوی د قرآن روزه مرحبا مرحبا نن د سوسایټي د ادارې د خوا د یونیسیار په مالی ملاتړ باندې زموږ د افغان کډوالو د پنډغالو په ښوونځیو کې د اول ټولګي څخه یا د کچي کلاس څخه تر اتم کلاس پورې هلکانو ته بیګونه او 2 پنسل قلمان او جیمټري بکسونه ورکړل سوه نو زه په حیث د یو افغان کډوال د یونیسیار او سوسایټي او حکومت پاکستان مننه کوم خو یوه غوښتنه مې د یو افغان کډوال په توګه دا ده چې زموږ د 9 ټولګیو څخه تر 12 ټولګیو پورې تقریبا د 2014 څخه تر اوسه پورې کوم امداد د سټیشنري او کتابو یا د نورو درسي موادو په اړوند نه ورسره کېږي نو هیله مې دا ده چې د یادو زده کوونکو دپاره هم په ښوونځیو کې خصوصا چې دا لوړه دوره ده یا لوړې دورې دي د دوی دپاره د کمپیوټر د زده کړو اسانتیا او دارنګه د لایبرري او د ریسورس رومو د پروجیکټرو ضرورت په ښوونځیو کې ورته شته نو بیا هم د یونیسیار او حکومت پاکستان او اړوندې کومې خیریه ادارې دي د دوی څخه په ډېر درنښت هیله ده چې دغو زده کوونکو ته د نن عصر مطابق باید درسي مواد او د زده کړو اسانتیا ورته برابره سي تر څو زموږ نوی نسل یا زموږ کوم دغه روان نسل چې دی هغه د زده کړو څخه برخمن سي او زموږ د ټولنې او زموږ د هیواد او ملت د هوسایي سبب وګرځي نو بیا هم زه د یونیسیار او حکومت د پاکستان مننه کوم چې زموږ د افغان کډوالو سره یې نه ستړي کېدونکې مرستې او هلې ځلې کړي دي لا هم یې کوي مننه